نن سبا دوه شیانو پسې خلک ډېر ګرځي، یو چې د امازون ده او بل کرپټو. د امازون باره کې خو موږ عمومي یو ویډیو ریکارډ کړله او هم کتله چې څه شی دي څه شی نه دي. لږ سر هم په خلاص شو، کورس هم په ریکارډ کړی ده، پښتو کې علیحده ریکارډ ده، فارسي کې علیحده ریکارډ ده، یو کورس بل هم ریکارډینګ کې را روان ده. نن راځو کرپټو کرنسي باره کې. خلکو ټول نه غټ خواهش او غټ سوال چې دی چې زه څنګه کرپټو ټریډر شم. هغه نورې خبرې پرېږدو چې څنګه ته کولی شې یا کرپټو کرنسي د کومه شوله، کوم ځای نه راغلله، څنګه چې ته ټریډر شې، هغه لاره چې ده په دې به نن موږ خبرې کوو. هغه لار چې ما په خپله تعقیب کړې ده. اول سټپ څه شی ده؟ بنیادي چې شیان دي ما ځان پوه کړي. ما ته چې کله دا خبر راغلی وله، ما کتابونه لوستل شروع کړل، ما یوټیوب کې ویډیوګانې کتل شروع کړل. دا ټول شیان خو ما ډېره زیاته مطالعه پکې کړې وه. دې نه مخکې چې زه ټریډینګ ته راشم، نو ته شی کوې ډېره زیاته ته ضرور نه ده. بیسک چې زده کړې ورو ورو دا نور خپله منځ کې ورسره کولی شي مطالعه وکړې. بیسکس مطلب چې سپورټ ریزسټنټ څه ته وایي، کینډل سټیک څه ته وایي، چارټ پیټرن څه ته وایي، څه رقم ته کار کوي، دا قیمت جګېږي او ټیټېږي دا څه شی ده، ټایم فریم څه شی ده. ټایم فریم مطلب څوک په یو ساعت کې ټریډینګ کوي، څوک په 4 ساعتو کې کوي، څوک په 15 دقیقو کې کوي، څوک په یو هفته یا یو ورځ کې کوي. دا شی دي څه فایدې او څه نقصانات لري، دې باندې باید ځان لږ پوه کړي. نو دا هغه بنیادي شیان دي، واړه شیان دي چې دې باندې تر څو ځان پوه نه کړې ته باید مخکې لاړ نه شې. داسې نه چې خیز واچې خلاص زه پیسې اچوم او ټریډ کوم او زه میلیونر کېږم. نه، داسې نه ده. دویم سټپ کې چې زه راغلم، هغه نه بعد چې هر څه مطالعه ما وکړله، راغلم ما یو اکاونټ جوړ کړ په بایننس کې. اکاونټ جوړل نه بعد په دې سافټویر باندې ما ځان پوه کړو چې دا څنګه کار کوي، خرید و فروخت څه رقم ته ده، مارکیټ چیرته ده پکې. ته هم دویم سټپ دا ده چې ته کوم پلیټفارم کې کار کوي، هغه پلیټفارم باندې لږ ځان پوه کړې، لږ مطالعه وکړې، استعمالولو چل باندې پوه شي. بس نور شی نشته. نور خو تا بیسک خپل معلومات کړي دي، استعمالول د پلیټفارم باندې پوه شي. دا دویم سټپ و. اوس ګورئ راځو، تاسو بیسک معلومات هم وشول، تاسو سافټویر پوهېدل هم وشول. دریم سټپ د شی ده، اوس ته دا دواړه چې تاسو زده کړل، ته اوس په مارکیټ باندې باید پوه شي چې دا خرید و فروخت وکړي، چې مارکیټ کله جګېږي کله ټیټېږي. فنډامنټل انالیسس او ټیکنیکل انالیسس بیا موږ لرو چې دا دواړو د استعمالولو سره موږ د مارکیټ ډایرکشن باندې پوهېږو. اپ ټرینډ څه شي ته وایي، ډاون ټرینډ څه شي ته وایي، سایډ ټرینډ څه شي ته وایي. اپ ټرینډ مطلب چې قیمت همداسې په جګېدو رواني، ډاون ټرینډ چې په ټیټېدو را رواني، سایډ ټرینډ چې دا سایډ ویز رواني. دغه ټرینډونه پیدا کول باندې باید پوه شئ چې څه رقم ته زه دا ټرینډ پیدا کړم. دا د مارکیټ ډایرکشن او مارکیټ باندې باید خپل سر خلاص کړي چې هغه نه بعد وکولی شي پوه شي چې دغه وخت کې که زه ټریډ وکړم، که ګټه رانه کړي تاوان هم کم راکوي او یا ګټه راته زیاته راکوي. او داسې نه ده چې ته د دې شیانو زده کولو نه بعد ته راشئ، ته هر ټریډ هر څه چې وسي والا 100% بس ګټه ده. ګټه هم راځي، تاوان هم راځي. مارکیټ یو دم تا په خلاف باندې کار کوي، تا د کوم ایکسپیکټیشن یا کوم چې تا معلومات خپل کړي دي هغې بالکل سرچپه ځي. څه نه څه خبره شوي اوسي، بیا چې بیرته تحقیق وکړې پوهېږي چې ولې داسې یو کار وشو. مخکې موږ یو خبره وکړل د ټایم فریم په باره کې په پلیټفارم زده کولو کې. ټایم فریمز کې تا سره یو شی چې راځي، تا ټریډینګ ټایپ معلومیږي چې ته کوم قسم ټریډر یې. سکالپټینګ ټریډینګ کوې، انټرا ډے ټریډر یې، داسې نور قسم ټریډرونه دي چې کار یې ټول یو شی ده خو وخت فرق. څوک په 15 دقیقو کې ټریډینګ کوي، 15 دقیقو کې، څوک یو ساعت لا 4 ساعته پورې ټریډ کوي، څوک یو ورځ نه لا 15 ورځې پورې یو ټریډ روان اوسي. مطلب یو ټریډ چې کله اوپن کو 15 دقیقو چې پوره شو ختمه یې بس. بل نفر د یو ټریډ اوپن کوي تر 4 ساعته پورې، مطلب یو ساعت کې که چیرې ورسته یا 2 ساعته کې یا 3 ساعته کې یا 4 ساعته کې بس خپل ټریډ کلوز کوي. یو نفر ده چې یو ورځ کې الا تر 15 ورځو جریانه پورې چې منځ کې هر ځای کې د ټارګېټ ورسېدو کلوز کوي. دغه ټایپس باندې باید ته پوه شې او ته خپل ځان هم پوه کړې چې کوم قسم کې ته راحته یې او کوم قسم تا ته کار کوي. یو ډېر ښایسته او اسانه لاره چې شی ده چې د نورو خلکو لایف ټریډینګ کتل. لایف ټریډینګ مطلب چې همغه دقیقه هغه سړی رواني یا یوټیوب چینل کې لایف تللی اوسي یا هر ځای کې چې لایف تللی اوسي، همغه دقیقه روان اوسي، ناست اوسي ورته، تاسو یې ګورئ او هغه ټریډینګ کوي. ته د هغې مطابق همغه ټایم سره سټډي ورسره کوي. مثلا چې صنف کې لایف صنف کې ناست اوسي، لایف سیشن کې ناست اوسي. دقسې یو سیسټم ده چې لایف کلاسز ته څونه ګورې هغونه ته د هغې سړي یعنې کیچ کولی شي، پوهېدی شي چې دا چې شی غواړي وایي موږ ته. د یو استاد نه د 3-4 استادانو لایف صنفونه ګورئ ډېر ډیولپ کېږي.
لایف کې ته داسې کېږي چې همغه دغه چې کوم اکشن ضرورت وسي ته پوهېږي چې دغه وخت کې باید زه کوم اکشن وکړم کوم تصمیم باید ونیسم نو دا ډېر ښه ده لایف کلاسز کې همیشه چې کله زده کړه کوئ که چیرې امکانات ولري ځان سره یو پارټنر پیدا کړي یو بل نفر هم چې هغه هم شروع کړي اوسي یا تاسو سره یو ځای شروع کړي چې زده کړه وکړي دې کې تاسو داسې لکه جیم غوندې سیستم چې بعض خلک وایي پارټنر نه بغیر بیخي خوند نه راکوي چې زیاتره وخت چې ته کوم مشکل سره مخامخ کېږي هغه نه یې مخامخ شوی هغه پوهېږي چې ولا داسې مشکل هم شته کله هغه کوم مشکل سره برابرېږي ته نه یې مخامخ شوی هغه نه زده کړه کوي چې ولا داسې مشکل هم شته دا هم کیدای شي زه راتلونکي وخت کې مخامخ شم نو ډېر ښه ده چې یو پارټنر سره ښه کمیونیکیشن کې ښه لارې او چارې یو بل ته وښیي شی چې زده کړي یو بل سره راځي وایي چې ولا ما دا شی زده کړو تا شی زده کړه داسې مثلا که ته 6 میاشتو کې زده کوې که پارټنر در سره یې 3.5-4 میاشتو ته رسېږي خبره دا اوسه پورې چې څونه سټپس مې ویلې دې سره پورې ته بیخي ټریډینګ کوې نه اکچوال ټریډینګ چې کوم د رښتیانو پیسو باندې خپل ټریډینګ نه کوې پیسې دې نه انویسټ کوې دې حده پورې هم دلته یو بل سټپ راځي چې پیپر ټریډینګ په نوم یادېږي ته هغه ګراف ګورې چارت ګورې چې قیمت کوم خواته روان ده او خپل انالیسس کوي انالیسس مطلب خپل تحلیل کوي دا هم مکمل خپل یو صنف ته چې هغې باره کې باید ډیټیل مفصلا خبرې وشي چې څه رقم ته د پرایس یا د مارکیټ حرکت معلوموي چې کوم طرف ته ځي فکر وکړه چې تا معلوم هم کو چې دې ځای نه تر دې سره پورې جګېږي ته به نه اخلې او هلته به یې نه خرڅوي ته به شی کې یو ورقه به راخلې او لیکې به چې دغه یو کوین اوس کرنټ پرایس یې دغونه کې ده دغه پرایس ته چې راورسېدو هغه پرایس به ولیکئ چې دغه پرایس کې باید تاسو انټري وکئ یعنې واخلئ بیا به صبر وکئ چې کله ما خپل ځای ته ورسېدو بیا به هغه پرایس ته مخکې نه لیکلی اوسي دا نه ده چې هغه لیکل نه بعد ته چې کوم انالیسس کړی اوسي انالیسس خپله داسې تحلیل ده تا ته ښیي چې پرایس چې کله جمپ کوي تر کوم سره پورې امکانات شته ده چې لاړ شي نو هغه به تا مخکې نه لیکلی اوسي چې دغه پوینټه پورې امکانات شته چې لاړ شي دا تا وکړو دې نه بعد ته د مارکیټ اکشن ته ګورې چې کوم خواته ځي آیا که په همغه لاره لاړو مطلب تا تحلیل صحیح و که په هغې لاره لا نړو یا ډمپ شو یا د سیده لارو ته به خپل مشکل پیدا کوي چې ښایي تا انالیسس کې کوم ځای کې مشکل و چې دا مارکیټ داسې بل رقم دا حرکت وکړو نو دا فکر وکړئ تاسو پیپر ټریډینګ به دونه کوئ چې 10 ټریډو کې د تاسو د 10 انالیسس کې تاسو یا 2 یا 3 غلط اوسي نور هم صحیح اوسي هغه نه بعد ته کولی شي چې بیا صحیح انویسټمنټ وکړئ راشي پیسې پکې واچوئ بیا ټریډ وکړئ باوجود د دې چې تا پیپر ټریډینګ هم وکړو هر څه د وکړل راغللې پیسې دې هم پکې انویسټ کړلې ته به داسې نه چې ټولو پیسو باندې ټریډ کوئ لږ باندې پریکټس یې له شروع کوئ دې سره ته 10 15 یا $10 خو نه کېږي 11 نه شروع کېږي 11 15 شلو کې ته ټریډ کوي چې ته پوه شي چې والا و دغه پریکټس ته د خرید او فروخت چې هغلته موږ مارکیټ لرو بای او سیل کې لیمټ بای او سیل لرو سټاپ لیمټ لرو داسې نور قسمونه دي چې هغې کې ته ښه پریکټیکلی عادت هغه نه بعد بیا ته خپل انویسټمنټ کوي چې هغې کې موږ بیا ریسک مینجمنټ لرو چې ته څونه پیسې لرې د څونه پیسو باید ته انویسټمنټ وکړې څونه پیسې باید وساتې ټولې باید لاړ شي که لاړ نه شي دا ټول بیا ریسک مینجمنټ صنفونو کې هغه تشریح کېږي کله چې دا کار شروع کړو دا هغه شیان دي چې عموما ټول خلک په همدغه لاره باندې را روان دي دې سره ته یو جرنل باید ولري یو کتابچه چې هر یو ټریډ ته کوې هغه باید هلته ولیکې چې دغه تاریخ کې دغه کوین باندې دغونه پیسو باندې ما دا ټریډ وکړو او دغونه کې ما کلوز کړو یا ګټه یا تاوان ګټه چې وله صحیح ده تاوان چې و ته باید بیرته هغه اصلاح کړې چې مشکل چیرې و چیرې ما غلطي کړې وله چې دا ماته په دونه تاوان کې راغی دا ټول باید ته جرنل کې ځان سره ولیکې چې هغه بیا شاتني کوم مسټیکس دی هغه تار وخت ګورې د یاده نه وځي پوهېږي چې ولا دغه مشکلات ما کول حل مې کړل دغه نور نوي کوم مشکلات چې دي دا هم باید حل کړم خو مشکل باید حل شي اضافه چې شي زیات مشکلات بیا سخت کېږي بیا داسې وخت راشي چې ته وایې بس ما نه کېږي پرېږدی یې صحیح ده چې په تنها به یې ته زده کې ما خپله په تنها زده کړې ده یوټیوب نه او هر ځای نه چې درسونه مې کتلي دي زده کړې مې دي اوس مونږ خپله زه یو کورس ریکارډوم کرپټو کرنسي باره کې یولرنا کې اپلوډوم تاسو کولی شئ چې بیا هغه وګورئ اوس کانټنټ جوړولو کې روان ده چې کوم صنفونه مهم دي کوم باید اول تدریس شي کوم بعد کې تدریس شي دا ټول کانټنټ کریشن نه بعد کورس ریکارډینګ شروع کېږي یو 2 صنفونه م ریکارډ کېږي دا هم یو نه داسې ویډیو ده چې تاسو ته معلومات درکوي
هم درته وایي چې کورس را روان دی له خیره سره خبره دلته وله چې صحیح ده په تا نه هم زده کولی شي ما هم په تا نه زده کړې مګر که یو منټور ولرې منټور مطلب چې تا ته لاره درښیي رهنمایي وکړي ته ډېر زر رسېږي نظر په دې چې ته یو کال 8 میاشتو کې ورسېږې ته 15 میاشتو 6 میاشتو کې رسېدلی شي منټور ډېر مهمه ده همیشه د یو چا لاس لاندې یو چا نه پوښتنه یو چا یو استاد په شکل ځان سره ونیسئ او بله خبره دا چې آخري کې ته باید همیشه چارټس وګوري چې دا چارټس سره هم ته پرایس اکشن کوم خوا روان ده کینډل سټیک څه معنا لري چې دلته دا کینډل سټیک جوړ شو څه معنا لري د هر پیټرن چې جوړیږي دا یو مفهوم لري معنا لري ته باید په دې پیټرنونو باندې پوه شي اکثر وخت ته ګوګل کې چې پیټرن سرچ کې ډېر مستقیم خطونه راځي مګر چارټ کې چې کله ګورې ډېر ګډ وډ دي هغې باندې باید تا سر تا سترګې داسې خلاص شي چې هغه ګډ وډ هم چې ته ګورې تا ته صفا ښکاره شي چې دا موومنټ په دې طریقې سره دغه چارټ جوړوي چارټ به همیشه ته ګورې نو دغه وایي چې څنګه تاسو کرپټو کرنسي یا کرپټو ټریډینګ ته لاره پیدا کړئ او شروع یې کړئ امید لرم چې څه زده کړي اوسئ ویډیو شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دوستان هم خبر کړئ